د 3-4 کالو نه زه به خپل ځان وښیم، نور کسان به وي، چې ما دا یو خبره کوله چې پاکستان اقتصادي حالت خراب دی، پاکستان ماتیږي، پاکستان تقسیمیږي. نو خلکو به زموږ خبرو پورې خنداګانې کولې. په دې به خبرې کوم. بل ما ولې د عمران خان سپورټ کوو یا د عمران خان سپورټ مې کوو، ولې بعضې افغانان به زما په دې خبره نه پوهېدل، بس خپل افغانان به ما پر لګېده چې ته ولې د عمران خان سپورټ کې، په دې باره کې ده. بل که موږ د لر او بر افغان په ځای وانې په عمل کې کار وکړو نو دا به د ټولو نه ښه راشي. زما دغه 3 موضوع دی، والله دې وکړي چې دغه ویډیو تاسې زیات نه زیات شیر کړئ، ځکه چې د مبارزې وخت اوس دی، حقیقت عملي وخت اوس راغلی. اول راځم د پاکستان تقسیمېدو ته چې پاکستان به څو تقسیمېږي. اول خو دا دی چې بلوچ ازادي غواړي، خپلواکي غواړي، سندیان خپله ازادي غواړي، کشمیریان خپله ازادي غواړي، اوس پښتون خپله ازادي غواړي، یو پنجاب پاتې کېږي. نو یا به 4 تقسیمه کېږي یا به 15 تقسیمه کېږي، پاکستان به ماتېږي. دا خبره، دا تاریخ زما یاد ساتئ، دا 14 تاریخ دی، 10مه میاشته 2022 کال، دا به یاد ساتئ دا تاریخ. بل ولې پاکستان ماتېږي؟ اول دا دی چې دا بعد خلک وایي پاکستان سوپر پاور دی او ایجنسیانې دي او دا دي. وروره ځان ولې غولې؟ ستانه مخکې دلته عثماني خلافت څومره لوی دغه و، هغه څه شو؟ مات شو که مات نه شو؟ ته د هغې نه د پاکستان د هغې نه مضبوط و یا مضبوط دی؟ د دې نه مخکې د برطانیه چې په 52 ملکونو یې دلته حکومت کړی، په 52 ملکونو دغه پاکستان دا اوم نه دا انډیا او دا ټول په دې 52 ملکونو د برطانیه باچهي شوې ده. ولې هغه ماته شوه؟ ځکه اقتصادي حالات. د دې نه چې وګورې لږ دغه کلونه مخکې په 1990 کالونو کې وروس ولې مات شو؟ وروس خو د پاکستان نه زیات ټیم بم هم لرو، دغه هم ښه و، د جوړ ملک هم و، هر څه برابر و، نظام سیستم KGB او دا هر شی د دنیا یو بهترینه اداره لرو. دا ولې مات شو؟ ځکه اقتصادي حالات. نو د پاکستان اقتصادي حالات چې دي نور اجازه نه ورکوي پاکستان ته چې پاکستان پاتې شي. پاکستان به 100% کې نن دی که سبا دی وي دا ملک د زرغون شاه دی د منځه به ځي او دا ملک به تقسیمیږي او بلوچ او ټول. خو اوس خالي زما پښتون ته خبره پاتې ده چې پښتون د پاکستان ټیکم اغستې ده، پښتون د پنجاب ټیکم اغستې ده، نه بلوچ په قصه کې دی، نه سندیا په قصه کې دی، نه سي مهربانه کشمیری د پنجاب په قصه کې دی. صرف لږ دغه پښتانه پاتې دي چې دی سي مهربانه د پنجاب د پاک یو دی په نختی چې پاکستان. وروره پاکستان یو دروغ و، پاکستان یو فریب و، پاکستان یو دوکه و، پاکستان دلته د پاکستان په نوم باندې دا چې جوړ شوی دا د مسلمانانو د انسانانو د قتل عام دپاره جوړ شوی. او ته څنګه ته په خپله خاوره وانې او دا باندې موږ ته ولیکې چې یاره ستا د پاکستان په کار کې کار نشته دی. وروره پاکستان زما وطن ته بمونه رالیږي، خودکش رالیږي، ما ته 45 کاله خلک راغلي دي. زه د پاکستان په کار کې ټول نه زیات زموږ کار شته، ځکه چې زما خپله خاوره ده. زه داسې نه وایم چې تر ټکه پورې دا زما خاوره، دا د ټولو لرو برو پښتنو افغانانو خاوره ده. زه حق لرم چې د خپلې خاورې دفاع وکړم، د خپلو پښتنو دفاع وکړم. زه نفرتونه نه خورم، زه تاسو ته صفا خبرې کوم. زه درته وایم چې پاکستان ماتېږي نو دا ته یقین وساته. 2 کاله 3 کاله مخکې ما ډېرې خبرې کړي، دا اوس رښتیا کېږي. خلکو په هغې وخت کې ما ته کنځلې بندې نه دي ویلې، ما ته به یې ویلې چې ته د پوج خلاف یې. اوس وګورئ تاسې ولې د پوج خلاف هستئ، ولې د باجوا خلاف هستئ، ولې د ادارو خلاف هستئ. خو خبره دا ده چې اوس په تاسې باندې راغله نو موږ ته د دې پوج معلوماتو، موږ ته د دې پاکستان د دغه ماتو خبره دا ده. افغانانو ورونو اوس به تاسې وګورئ او ګورم ویډیوګانې راځي چې یو لیکي بل لیکي، یو لیکي بل لیکي، دا دغه کېږي چغې وال کېږي چې موږ ځان ته وروره یو پښتونستان جوړو یا افغانستان سره یو ځای کېږو. خیر فیصله خو به هغه زما ته خو دواړه قبول وړ دي، ځکه زه وایم چې دا زموږ خاوره ده، که لر دی او که بر دی، دا د افغانستان خاوره ده، د افغانانو د پښتنو خاوره ده. نو خبره دلته دا ده چې موږ دلته هر شی که موږ احمدشاه بابا جنګ هم کړی دی، موږ په یوازې افغانانو باندې نه دی کړی پورته د افغانستان. موږ سره ښکته افغانان پښتانه یو ځای شوي دي، بیا موږ په ډیلي باندې ورغلي وو. نو زموږ هر شی چې دی مشترکه دی، زموږ هر شی چې دی سي مهربانه په یووالي کې. زه نه غواړم چې نفرتونه خواره کړم، خو زه تاسې ته دا زیری در کوم چې انشاءالله یا به لوی افغانستان جوړیږي یا به ځان ته پښتونستان جوړیږي. او دا ګوره تازه معامله باجوا وکړه د امریکې سره،
د امریکې سره وکړه د دې قبایلو په سر، د دې سوات په سر، د دې ملکن په سر، د دې باجوړ په سر، د دې افغانستان په سر، د دې وزیرستان په سر چې دلته دهشتګر او تروریستان دي د امریکې نه تازه خو دا ځل انشاءالله زه یقین ساتم چې پښتانه به انشاءالله دا ځل دغه د باجوا او دغه د امریکې پلان شنډی او دا پنجابک به دا لنګمار به انشاءالله په دې اټک وانې اړی او خپل ازادي او خپلواکي بالي. انشاءالله زما د سوات پورنو زما د ټول زه په دې قصه ورسېدم چې الحمدلله زمونږ خلک چې اوس دي دا اوس رایښ شوي دي، هغه پخواني پښتانه اوس نه دي. الحمدلله د هر یو زلمي د هر یو دغه دا یقین راځي چې انشاءالله د خبره داره چې دلته به دا لوبه نه کامیابېږي او دغه لوبې تازه اوس کړې ده، په میلیونها ډالر یې اخیستي دي. خو انشاءالله دا نه د پاکستان اقتصاد مضبوط کولی شي، ځکه پاکستان د کمر په غاړه ولاړ دی. امنیه دغه چې دا کومه اداره چې دا بینک والا هغه ماته پیسې نه ورکوي، نور دنیا ماله پیسې نه ورکوي، صرف دغه لاره و. دغه لاره ګورئ دا 45 کاله تجارت نه په ده وکړو، د پښتون په وینو وانې وکړو، د پښتنو د بېعزتۍ وانې وکړو، د ځوانانو په شهیدانانو وانې وکړو، د لر او بر پښتنو په دغه سرونو وانې دا تجارت وکړو. اوس دغه تجارت نه پښتانه پرېږدي او نه نړیوال دې سره کومک کوي. نو انشاءالله دا زه تاسو ته پوخ زیری در کوم چې پاکستان نور د ماتېدو والا دی، یا به 4 تقسیمه کېږي یا به 5 تقسیمه کېږي او انشاءالله اوس به ډېر پښتانه د لوی افغانستان یا ځان د پښتونستان ویډیوګانې به مو ګوري. انشاءالله دا شی نه به راشي، دا شی نه په عملي میدان کې خبره دا کېږي. او داسې دا زما ښکته پښتنو ورونو چې دا مه وایه چې ما ته پاکستان هر څه راکړي. پاکستان تا نه هر څه اخیستي، پاکستان تا نه زما لر او بر پښتنو ټوله یوه خبره ده، دا یو خبره کلیر کومه. پاکستان قسم په خدای تا نه ځوانان اخیستي، پاکستان خدای راسي چې ستا سپین ږیري بېعزته کړي، پاکستان والله چې زمونږ خویندې میندې بېعزته کړي، پاکستان خدای راسي موږ په دنیا خرڅ کړي، پاکستان خدای راسي موږ پښتانه په دنیا کې دهشتګر معرفي کړي. یعنې د پښتون یو دا شی جوړ کړی دی چې یعنې دا دهشتګر هم دی، تروریست هم دی، بېعزت هم دی، هېڅ شی هم نه دی. نو خبره دا ده چې پاکستان تا ته هېڅ شی نه درکړي او ته د خپل پلار په نیکه خاوره پروت یې. او مو تر اباسي نه دا ستا د پلار نیکه خاوره ده، دا د رجت سنګ د اولاد خاوره نه د باجوا خاوره ده، نه د شهباز شریف او د نواز شریف خاوره ده، دا ستا د پلار نیکه خاوره. دلته دل سرچ وکړه چې دې سوات کې د چا حکومت و، په دې باجوړ کې د چا حکومت و، په دې دیر کې د چا حکومت و. دلته ته دا شی نه ټول سرچ کا. پاکستان خو یو مصنوعي یو نقلي شی دلته یې راوستو. انګریزان چې کله واته هغې غوښته چې د پښتنو دپاره یو سردردي سره رقم راپیدا کړي، د افغانستان دپاره یو سردردي څنګه راپیدا کړي. دلته یو مصنوعي د پاکستان په نوم باندې دا هیواد جوړ کو. نو خبره دا ده چې اوس ګورئ بېعزتي نور څنګه